فکري بلوغ یعنې رسیدل ذهني او شخصیتي مرحلې د رشد ته، چې انسان کولی شي ژور او عمیق فکر وکړي او ښه تصمیمونه ونیسي او له نړۍ سره په هوښیارۍ تعامل وکړي. دا پیښه په عمر پورې تړاو نه لري. ځینې خلک په 20 کلنۍ کې ورته رسیږي او ځینې هیڅکله هم نه. فکري بلوغ یعنې هغه ځای ته رسیدل په ژوند کې چې نور تنها لویدل کافي نه دي. چېرته چې پوهیږئ نړۍ ستا په خوښه نه درسره ځي، اما ته کولی شي داسې تغییر وکړې چې له نړۍ سره مخکې لاړ شي. فکري بلوغ یعنې زړه مو ډیر آرامه شي له مخکې نه او دید مو لا هم ژور شي. دا مسیر کیدای شي کلونه وخت ونیسي، اما داسې نښانې لري چې ورته ورسیږئ پوهیږئ چې یو ستر پرمختګ مو کړی ده. لومړی مورد: د تفاوتونو منل. کله چې فکري بلوغ ته ورسیږئ پوهیږئ چې لازمه نه ده خلک لکه تاسو غوندې فکر وکړي یا تاسو غوندې ژوند وکړي. هغه وخت د قضاوت پر ځای غوږ نیسئ، ګورئ او احترام کوئ. تفاوتونه تهدید نه دي بلکې فرصتونه دي د زده کړې لپاره. دوهم مورد: د احساساتو کنټرول. ته نور د غصې او خوښۍ د طوفان ژر نه اسیر کیږي. زده کړې مو دي چې له هر عکس العمل نه مخکې څو لحظې صبر وکړئ. هغه څو ثانیې چې کولی شي یو اړیکه وژغوري یا د یوې لویې پښیماني مخنیوی کوي. دروني ارامښت مو نور د چا په لاس کې نه ده، خپله یې مالک یاست. دریم مورد: د مسؤلیت منل. پر ځای د دې چې نور ملامت کړئ وایي دا زما انتخاب و، نتیجه یې هم منم. له مسؤلیته تېښته فقط یو دروند بار په اوږو پرېږدي. د خطاو منل مو اوږې سپکوي او لارې د جبران کولو لپاره هواریږي. څلورم مورد: د نویو ځواک. فکري بلوغ یعنې خپل مرزونه مو وپیژنئ، یعنې خپل ارامښت او ارزښتونو ته احترام وکړئ. ځینې وخت نه ویل یوه لویه هو ده د ځان لپاره. کله چې هغه ځای ته ورسیږئ چې نه ویل مو د خپل ارامښت او احترام په خاطر وي، یعنې په سم مسیر رواني. پنځم مورد: بالغ انسان هیڅکله هم فکر نه کوي چې په هر څه پوهیږي او برعکس ورځ تر بلې د زده کړې ډیره تنده لري. پوهیږي چې نړۍ دومره پراخه ده چې د انسان عمر د هغې د پوهېدو لپاره کافي نه ده. همدلته ده چې کتاب، سفر، انسانان تبدیلیږي په یو معلم باندې. شپږم مورد: د ګیلاس نیمایي ډک لیدل. کله چې فکري بلوغ ولرئ سختي به وینئ، اما پکې غرق کیږئ نه. حتی په تکو تورو شپو کې هم د رڼا په لټون کې یاست. دا یعنې هیلې مو د باندې په شرایطو پورې تړلي نه دي، دننه په وجود کې مو په جوش راځي. اوم مورد: تفکر مخکې له قضاوت نه. نور عجله نه کوئ چې د خلکو په اړوند نظر ورکړئ. پوهیږئ چې هر سړی یوه کیسه لري چې ته پرې خبر نه یې. د قضاوت پر ځای هڅه کوئ پوه شئ، او دا درک مو زړه مهربانه او فکر مو آراموي. اتم مورد: اړیکو او وخت ته ارزښت ورکول. د وخت ارزښت درته د طلا په شان کیږي. نور یې په بې ځایه څیزونو او خلکو نه مصرفوي او انرژي مو د سالمو اړیکو، صادقو انسانانو او هغه کارونو لپاره چې روح مو تازه کوي ذخیره کوي. فکري بلوغ غره ته د خطو په څیر ده. هر ګام چې اخلي مخکې منظره مو خلاصیږي او پراخیږي، اما سر ته رسیدل د یوې ورځې کار نه ده. ډک له ښویېدو او لوېدو نه، او ډک له هغه لحظو نه چې باید بیرته یې له سره پیل کړئ. مهمه دا ده چې پوه شئ مسیر مو څومره ارزښتناک دی. فکري بلوغ یعنې کله چې ژوند سختیږي ولی درون مو بیا هم آرامه وي، بیا هم هیلې لري، بیا هم مینه کوي او هلته پوهیږي چې لوړېدل د عمر په لوړوالي باندې نه ده،
لویېدل یعنې زړه او فکر مو دواړه لوی شي.